ننګرهار والي شاه محمود میخیل د لړم په شپږمه په ختیځ کې د یونما په دفتر کې د ښځو ونډه په سوله او امنیت کې د 2019 کال د نړیوالې پرانیستې ورځې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د سوله ییز چاپیریال رامنځته کېدو په موخه په امنیتي حکومتدارۍ پراختیایي فکري او کلتوري تغییر برخه کې چارې ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د سوله ییز چاپیریال رامنځته کېدو په موخه لومړیتوب د امنیت تامین ته ورکړی چې اوس مهال د دې ولایت شل ولسوالۍ امن او د شیرزاد ولسوالۍ امن کولو په موخه عملیات پیل کړي. هغه وایي ښه حکومتولي د چارو دویم لومړیتوب دی چې د ولس او مسؤلینو ترمنځ د فاصلو په منځ وړلو، باور رامنځته کولو، خلکو ته د حساب ورکولو، ولسوالیو ته د سفرونو او نورو کړنو په ترسره کولو د ښې حکومتولۍ لپاره کار کوي. د ښاغلي میخیل په وینا د سوله ییز چاپیریال رامنځته کېدو په موخه انکشاف ته زمینه برابرول دي چې اوس مهال په دې ولایت کې د سکتورونو او ولسوالیو په کچه متوازن انکشاف، د ځنډېدلو پروژو د چارو بیرته پیل کېدو او په مهمو نویو پروژو د چارو په پیل کېدو کې اقدامات کړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل ویل چې فکري او کلتوري تغییر پر رامنځته کېدو سره هم سوله ییز چاپیریال رامنځته کېږي چې اوس مهال تر ډیره کچه په بیلابیلو برخو کې جګړه ییز او منفي ادبیات، فکري او کلتوري چاپیریال لرو چې د منځ وړلو لپاره یې عملاً کار پیل کړی دی. د ویل چې د سوله ییز چاپیریال پر رامنځته کېدو کې د نارینه او ښځینو ګډ رول ترسره کېدل مهم دي چې پکې د فکري اختلافاتو له امله رامنځته شوې جګړه له منځه ځي او سوله ییز ماحول رامنځته کېږي. ننګرهار والي ویل چې مېرمنو ته ځانګړې پاملرنه کړې. اوس مهال شاوخوا 18 سلنه مېرمنې په ادارو کې جذب شوي او ډاډ ورکړ په ټولو هغو برخو کې چې مېرمنو ته د پرمختګ زمینه برابرېږي ورسره به مرسته او همکاري وکړي. غونډې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشرتابه د دفتر رئیس ډینس ویلمن او په ختیځ کې د ملګرو ملتونو مشرې ناهید ابواکر د خبرو پر مهال وویل چې په 2019 کال کې د دوی د خپور شوي راپور په اساس د جګړې له امله 40 سلنه قربانیان مېرمنې او ماشومان دي چې ښکېلو خواو سره کار کوي ترڅو د دې تلفاتو قربانیو مخنیوی وشي. دوی زیاته کړه چې د یاد غونډې څخه موخه ښځو ته په بیلابیلو برخو کې د سهولتونو رامنځته کېدو، ستونزو اورېدو او حل لار موندلو په موخه د معلوماتو او نظریاتو راټولول دي. په دې غونډه کې ګډونوالو د سولې روانې پروسې په اړه د ښځو پوهاوي، په نړیواله، سیمه ییزه، ملي او محلي کچه د سولې پروسه کې د ښځو ګډون، د سولې په فرصتونو، د شخړو په حل لارو او د سولې اړوند په یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه او نظریات شریک شول.